ایمان پلورونکی. اومه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو زموږ او تاسو کیسه تر دې ځای پورې رسیدلې وه چې په 19 د دسمبر 1909 میلادي کال عیسویانو پر خپلې ماتې لاسلیک وکړ او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته جنگي غرامات ورکړل. اووه نجلۍ صلاح الدین ایوبي چې د صلیبیانو سمندري بیړۍ او پوځ د روم په سمندرګي کې ډوب کړل، دی له همالته د سمندرګي په غاړو کې و. اووه ورځې تېرې شوې وې، له صلیبیانو یې د جنګ تاوان ترلاسه کړی و، خو د روم له سمندرګي له اوس هم کښتۍ، بیړۍ او انسانان راوتل. صلیبي جالوانانو او عسکرو اوبو ته دانګلي وو. لرې د سمندر په منځ کې اووه ورځې وروسته هم د یو څو کښتۍ او بیړیو بادبانونو د ښورېدا په حالت کې لیدل کېدل. په هغوی کې انسانان نه وو. شلېدلیو بادبانونو کښتۍ په سمندر کې ایله پرېښې وې. صلاح الدین ایوبي د دغو کښتیو د تلاشۍ لپاره کښتۍ لېږلې وې او لارښوونه یې کړې وه که په دغو کښتیو کې کومه یوه یې د کار وي نو په رسیو دې له ځانه سره راکش کړي او را دې ولي، او کومې چې د راوستلو نه دي له هغو نه دې د کار شیان راواخیستل سي او را دې وړل شي. کښتۍ تللې وې او له بیړیو نه سامانونه راوړل کېدل. په هغو کې زیاتره د خوراک څښاک شیان وو او یا مړي. په سمندر کې د مړیو دا حال و چې د اوبو څپو به په قرار قرار غاړې ته راوړل چې ځینې به پکې سوي او ځینې به یې ماهیانو خوړلي وو. زیاتره یې داسې هم وو چې غشي پکې نښتي وو. صلاح الدین ایوبي د صلیبیانو د غشو، نیزو، تورو او وسلو کتنه په خورا دقت سره وکړه او هغه یې له خپلې وسلې سره مقایسه کړه. ژوندي سړي هم لا تر اوسه له ماتو او سوځېدلو کښتیو په زخمي حالت کې له اوبو راوتل. دغه ستړي او ماتې خوړلي پوځیان به چې هر ځای د سمندر غاړې ته راووتل، همالته به بېهوشه پراته وو. مسلمانانو به نیول او راوستل به. د روم د سمندرګي د څنډو په اوږدو کې همدا حالت و. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل سپاهیان د سمندرګي په څنډو کې خپاره کړي او د دې خبرې ترتیبات یې نیولي وو چې هر چیرې کوم صلیبی د سمندرګي غاړې ته راووځي هغه ته د همالته وچې جامې او خواړه ورکړل شي، او څوک چې زخمیان وي د هغوی مرهم پټۍ دې هم وکړای شي. تر دې پاملرنې وروسته ټول بندیان یوه ځای ته راټولول کېدل. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پر آس سپور د سمندري ساحل په اوږدو کې ګرځېده را ګرځېده. هغه له خپلې خیمې نه تقریبا 2 میله واټن لرې ولاړ. مخې ته یې غرنۍ غوندې سیمه وه چې یوې خواته یې بیدیا او بلې خواته یې سمندر و. دا بیدیا خړوبه سیمه وه چیرې چې په خرما او سربیره نورې ډول ډول ونې راشنې شوي وي. صلاح الدین ایوبي له آس راکوز او د غریزو غونډۍ یې تر څنګ پیاده روان شو. د ساتونکو 4 کس سپاهیان ورسره وو. هغه خپل آس ساتونکو ته وسپاره او هغوی ته یې همالته د ایسارېدو وویل. له هغه سره 3 تنه قومندانان وو چې په هغو کې خاص ملګری قاضي بهاودین هم و. هغه تر جګړې یو ورځ د مخه له عربو نه ورته راغلی و. هغوی هم خپل آسونه ساتونکو ته پرېښودل او له صلاح الدین ایوبي سره پیاده روان شول. موسم یخ و. په سمندر کې موجونه کم و. موجونه راتلل او په سمندر کې بیرته تر لیرې لیرې خپرېدل. صلاح الدین ایوبي په قدم وهلو لرې ولاړ او د ساتونکو له لید غایب شو. د هغه شاوخوا ته غټ غټ لوړ ګټان یا کمرونه وو او یوې خواته د سمندر د غاړې شګې وې. هغه پر یو کمر ودرېده چې لوړوالی یې 2.5 ګزه و. د روم سمندرګي په لور یې کتل، داسې ښکارېدل لکه د سمندرګي شین رنګ چې د صلاح الدین ایوبي په سترګو کې ننوتی وي. د هغه په مخ کې د صوبې او بریالیتوب خوښۍ وه او د هغه غړۍ یو څه دنګه شوې وه. پوزه یې غونجه کړه، دسمال یې پوزې ته ونیو، ویې ویل څومره بد بوی دی. د هغه د نورو قومندانانو سترګې هم په سمندر نښتې وې. د پلټکو اوازونه یې واورېدل، بیا په قرار قرار چغې او شپېلکونه غوندې واورېدل.
له پاسه 3-4 کارغانو وزرونه خپاره کړي د راکوزېدو په حال کې وو او د کمر په خوا کې ساحل ته څیر راکوز شو. صلاح الدین ایوبي وویل مړی دی. هلته چې ورغی 15 غزه وړاندې کارغانو د مړي غوښې خوړې. یو کارغه د مړي کوپړۍ په پنجو کې پورته کړه او والوت. چې کله په فضا کې بیرته راتاو شو کوپړۍ د صلاح الدین ایوبي په مخ کې را پریوته. د کوپړۍ سترګې خلاصې وې لکه صلاح الدین ایوبي ته چې ګوري. ایوبي تر ډېره دې کوپړۍ ته کتل. بیا خپلو قومندانانو ته وویل د دې خلکو کوپړۍ د مسلمانانو تر کوپړۍ ښې دي. دا د دغو کوپړۍ کمال دی چې زموږ خلافت تر ښځو او شرابو قربانېږي. صلیبیان د موږکانو په څېر اسلامي سلطنت خوري. یو قومندان وویل زموږ پادشاهان هغوی ته جزیه ورکوي. شداد وویل پر فلسطین صلیبیان واکمنان دي. صلاح الدین ایوبي ته یې وویل موږ دا هیله کولای شو چې هغوی به له فلسطین نه وباسو. صلاح الدین ایوبي وویل شداده د الله جل جلاله له ذاته نه هیله کېږه ما. کومه حمله چې له بهر نه کېږي موږ د هغې مخه نیولی شو. آیا له تاسې نه چا دا فکر هم کولی شو چې موږ به د کفارو دومره لویې سمندري بیړۍ سوځولې او ډوبولی شوې؟ تاسې ښایي چې دا اټکل هم نه وي کړ چې په دې سمندري بیړیو کې چې کوم لښکر را روان و هغه به په ټول مصر کې د مچانو په څیر خپور شي. الله جل جلاله موږ ته همت راکړ. موږ په پراخه میدان کې نه بلکې یوازې په کمین نیولو سره د هغوی لښکرې د سمندر په تل کې ډوبې کړې. خو زما دوستانو کومه حمله چې د نن څخه کېږي د هغې مخه تاسې په دومره اسانۍ سره نیولی نه شي. کله چې ستاسې خپل ورور وار وکړي نو ته به لومړی فکر کوې چې آیا په رښتیا سره دا وار ستا ورور کړی؟ بیا به ستا په مټو کې د تورې اوچتولو ځواک نه وي. که توره راپورته کوې او له خپل ورور سره توریالیتوب معلوموې نو بیا دښمن د موقع په میندلو سره پر تاسې دواړو حمله کوي او ختموي مو. ورونو د اسلام له هر بچي سره باید د خپلو خاورو د ازادۍ او د اسلامي شریعت د حاکمولو فکر وي. هغه ورو ورو د ګټانو ترڅنګ د ساحل پر غاړه روان و. ودرېد، ټیټ شو، د شګو یې څه راپورته کړل، په ورغوي کې یې کېښودل او ټولو ته یې وښودل. دا د ورغوي هومره غټ صلیب و چې له تور لرګي نه جوړ شوی و. له هغې سره یو کلک تار و. بیا یې د مړیو هغو خورو ورو اندامونو ته وکتل چې کارغانو خوړل. بیا کوپړۍ ته وکتل چې د کارغه له پنجو د هغه په مخ کې را پرېوتې وه. هغه په چټکو قدمونو بیرته کوپړۍ ته ورغی. د 3 کارغانو د کوپړۍ پر ملکیت سره جنګ و. صلاح الدین ایوبي چې ولید والوتل. سلطان ایوبي صلیب پر کوپړۍ کېښوده. بیا خپلو قمندانانو ته مخ ور واړوه او ویې ویل ما د صلیبیانو له یو بندي افسر سره خبرې کړې وې. د هغه په غاړه کې هم صلیب و. هغه ویلې چې په صلیبي لښکر کې چې څوک څیره کېږي هغه پر صلیب لاس کړي. سوګند یادوي چې هغه به د صلیب په نامه د ځان ځارولو تر حده جنګېږي او د ځمکې له مخ نه به د وروستي مسلمان د ختمولو پورې په قرار نه کېږي. تر دې سوګند وروسته د هر صفاهي په غاړه کې صلیب اچول کېږي. دا صلیب ماته له شګو په لاس راغی. معلومه نه ده چې د چا به و. ما پر هغې کوپړۍ کېښوده چې روح یې بې صلیبه پاتې نه شي. هغوی د صلیب پر خاطر ځانونه قربان کړي دي. صفاهي باید د صفاهي د سوګند درناوی وکړي. شداد وویل سلطانه دا خو تاسې ته معلومه ده چې صلیبیان د یروشلم د مسلمانانو اوسېدونکو څومره درناوی کوي. له هغې ځایه د مسلمانانو ښځې او ماشومان له ځانونو سره تښتوي. زموږ د لوڼو ابرو تویوي. زموږ بندیان یې تر اوسه خوشې نه کړل. مسلمانان د څارویو په څېر ژوندي تېروي. آیا موږ به له عیسویانو انتقام وانخلو؟ هی چیرې دي هغه حاکمان؟ سلطان صلاح الدین ایوبي وویل انتقام نه، موږ به ترې فلسطین اخلو، خو په لاره کې زموږ خپل حاکمان خنډي. هغه په تلو تلو کې ودرېده. ویې ویل کفارو پر صلیب لاس ایښی او د اسلامي سلطنت د پای سوګند یاد کړی. زه د خپل الله جل جلاله په حضور کې ولاړ وم. لاس مې پر سینه ایښی. سوګند مې کړی چې فلسطین به خامخا نیسم او د اسلامي سلطنت پولې به تر افق پورې غځوم. خو ملګریو ما ته د خپل تاریخ ګانده یا عقیده روښانه نه ښکاري. یو مهال وي چې عیسویان پادشاهان وو او موږ جنګیالي. اوس موږ مشران پادشاهان کیږي خو عیسویان جنګیالي. زه چې د دواړو قومونو هیلو ته ګورم
وایم چې یو وخت به راشي چې مسلمانان به پادشاهان وي او عیسویان به پر موږ حکومت کوي. مسلمانان به په همدې کې مست وي چې موږ پادشاهان یو، خپلواک، خو خپلواک به نه وي. زه به فلسطین ونیسم، خو د مسلمانانو له تمایلاتو څرګندېږي چې هغوی به یې بیا بایلي. د عیسویانو دماغونه ډېر تیز دي. 50,000 سوډاني لښکر چا پاله؟ زموږ د خپل خلافت په لستوڼي کې د ناجي په نامه مار چا ساتلی و؟ زه لومړی مصری امیر یم چې ومې لیدل چې دا لښکر نه یوازې زموږ لپاره بیکاره نه، که د ناجي لیک نیول شوی نه وای نو اوس به موږ ټول د دغو لښکرو له لاسه وژل شوي وو یا به ورسره بندیان. ورونو، دلته یوې لنډې تبصرې ته اړتیا وینه. آیا نن ورځ همدا حال نه دی؟ اوس هماغسې حالات دي. هغه وخت عیسویان پادشاهان وو، خو مسلمانانو یې پر ملکونو حملې کولې او د هغوی خاورې تر اسلامي قیادت لاندې راوستلې. اوس مسلمانان پادشاهان، خو هغوی جنګیالي دي. خو لله الحمد، امت یوه ډله مجاهدین اوس هم د هغوی اهداف په نښه کوي او خوبونه یې ورباندې حرام کړي. هو، په اکثره خاورو اوس همدا حالات روان دي چې مسلمانان تش په نامو پادشاهان، خو حکومت یې عیسویان کوي. روزانه مسلمانان شهیدانوي، خو تش په نامه حاکمان چوپه خوله دي او د خپل یو حکم د اجرا واک هم نه لري، تر څو له خپلو بادارانو اجازه ونه غواړي. ورونو، دا هم باید په یاد ولرو چې دوی ته یې داسې فوځونه او اشخاص برابر کړي چې مسلمانان دي، خو هغوی په کفري، الحادي او سیکولري عقیده روزل شوي چې داسې اشخاص مسلمان پاتې کېدای نشي او د مسلمانانو قتل عام او د علماو او دینی شاعرو په شهادت رسولو او له منځه وړلو وطن ته خدمت ګڼي. خو دوی خوارکیان باید په دې پوه وي چې د دوی دا قرباني ټولې د صلیب او واشنګټن د ساتنې لپاره دي، نه د اسلام او اسلامي خاورو لپاره. دوی د مسجد او کلیسا د جګړې په ډګر کې د کلیسا تر څنګ ولاړ دي او بالمقابل یې د انبیاو ورثه یعنی علماء کرام، مجاهدین او عام اولس د مسجد له منبر او محراب څخه د اسلام او مسلمانانو د دفاع په خاطر د جهاد پاکه لاره تعقیبوي. او همدا مجاهدین مقابل د صلیب او کلیسا ساتونکي او معاونین د الله جل جلاله د شریعت مطابق له منځه وړي چې بدله یې جنت او ابدي له نعمتونو څخه ډک ژوند دی. ورونو، اوس به راسو خپلې کیسې ته. ناڅاپه یو کوچنی شانشغ واورېدل شو او یو غشی د سلطان صلاح الدین ایوبي د پښو په منځ کې په شګو کې ښخ شو. له کوم لوري چې غشی راغلی و، هغې ته د سلطان صلاح الدین ایوبي شاوه. له قومندانانو څخه هم چا هغې لوري ته نه کتل. ټولو په وارخطایي سره هغې لوري ته وکتل له کوم چې غشی راغلی و. هلته واړه ګټان یا کمرونه وو. 3 واړو قومندانانو او سلطان صلاح الدین ایوبي منډه کړه او د یو داسې ګټ خواته کېناستل چې د دیوال په څیر عمودي و. هغوی په دې فکر کې شول چې بل غشی به هم راشي. په میدان کې د غشو په وړاندې درېدل کوم زړورتوب نه و. شداد ګوتې په خوله کې کېښودې او په زوره یې شپېلی وکړ. د ساتونکي پښه په رکاب کې وه. د هغوی د اسونو د ځغاستې غږ واورېدل شو. له دې سره 3 واړه قومندانانو هغه لوري ته منډه کړې له کوم چې غشی راغلی و. هغوی خواره واره شول او پر ګټانو وختل. ګټان زیات لوړ نه و. سلطان صلاح الدین ایوبي هم ورپسې ورغی. یو قومندان هغه ولید، ویې ویل: سلطان محترم، تاسې مخامخ مه راځئ. سلطان صلاح الدین ایوبي ونه درېده. ساتونکي راورسېدل. سلطان صلاح الدین ایوبي هغوی ته وویل: زموږ آسونه دلته پرېږدئ او پر ګټانو راتاو شئ. له هغې لوري یو غشی راغلی دی. هر څوک چې ووینئ وینیسئ او رایه ولئ. سلطان صلاح الدین ایوبي پر یو ګټ وخوت، نو لوړ او ټیټ ګټان خواره واره تر لرې په نظر راغلل. مخکې لوري ته کوږ شو، هر لوري ته وګرځېد، پر ګټانو وخوت. ویې کتل د کوم انسان نښه قدر یې هم نه وه. ساتونکو د ګټانو په دې سیمه کې هرې خواته آسونه ځغلول. سلطان صلاح الدین ایوبي راکوز شو. هلته ورغی چې غشی په شګو کې ښخ شوی و. خپل ملګري یې راوغوښتل. په غشي یې لاس واهه، له لاسه یې پرېوت. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل: له لرې ځایه ویشتل شوی دی، ځکه د پښو په منځ کې ولګېده، که نه په مرۍ او یا شا کې ولګېده.
په شګه کې هم زیات خښ شوی نه دی. غشی راپورته کړ، ویې کوت، ویې ویل د صلیبیانو دی، د حشیشانو دی. یو قومندان وویل د سلطان ژوند ته خطره ده. سلطان صلاح الدین ایوبي وخندل، ویې ویل او تل به ورته خطره وي. زه د روم په سمندرګي کې د کفارو د هغو کښتیو لیدلو لپاره راوتلی وم چې له جالوانانو پرته یوې او بلې خوا روانې وي. خو زما ګرانو دوستانو، دا هیڅکله ونه ګڼئ چې د صلیبیانو کښتۍ ګډوډې شوې. هغوی به بیا هم راځي، د وریځو او توپان په څېر به په څپو څپو سره راځي او راورېږي به. خو دا ځمکه به له لاندې، شا او مخې له خواونه وار کوي. اوس باید موږ له صلیبیانو سره دغسې جنګ وکړو چې یوازې پوځونه یې نه کوي. زه په جنګي روزنه کې یو زیاتوالی کوم. دا به د جنگ او گزار کولو نوی فصل وي چې هغې ته څارګرۍ یا جاسوسي او یا هم د اطلاعاتو جنگ وایي. سلطان صلاح الدین ایوبي غشی په لاس پر آس سپور شو او د خپل مرکز په لور روان شو. د هغه قومندانان یې یو ښي، بل کیڼې او دریم ورپسې روان شول. خپل آسونه یې له هغه سره نږدې نږدې په حرکت راوستل چې له کوم لوري نه غشی راځي سلطان صلاح الدین ایوبي ته ونه رسېږي. صلاح الدین ایوبي پر دې غشي د څه ډول وارخطایي څرګندونه ونه کړه چې چا د هغه د وژلو لپاره پرې وار کړی و. خپل ملګري قومندانان یې په خپله خیمه کې کېنول. ورته یې وویل چې څارګران او جاسوسان او چریکي ګروپونه څومره زیان رسوي. هغه ویل ما علي بن سفیان ته یوه لارښوونه کړې وه، خو هغه عملي نه کړای شوه ځکه چې ډېر ژر ماته د دې حملې خبر راکړل شو او هغه عمل نیمګړی پاتې شو. تاسې ټول په سملاسي توګه داسې وکړئ چې له خپلو سفاهیانو او افسرانو څخه داسې کسان وټاکئ. ورونو، دا د سلطان صلاح الدین ایوبي جنگي تکتیک او روزنه شوې وه چې دغسې کسانو ته په هغه وخت کې هم اړتیا وه او اوس هم شته. مجاهدین دې ټول ورته متوجه اوسي. صلاح الدین ایوبي ورته وویل تاسې ټول په سملاسي توګه داسې وکړئ چې له خپلو سفاهیانو او افسرانو څخه داسې کسان وټاکئ چې په دماغي او جسماني لحاظ روغ رمټ وي، یعنی جسم او دماغ یې جوړ وي او د ښه فکر او ښې عقیدې خاوندان وي. باریک بین، یعنی وړو وړو ټکو ته هم باید په غټ نظر سره وګوري او د سیاسي نظره یې وڅېړي. لرلیدونکي او د فیصلې قوت لرونکي وي، یعنی په لنډ او باریک وخت کې باید د ښې او پر ځای فیصلې کولو وړتیا ولري. د ځان ځارونکي غوندې ځوانان ولټوي او ویې ټاکئ، یعنی په هر ځای کې چې د الله د دین لپاره قرباني وي باید دوی ورمخته سي. ما چې علي ته د دغسې سړی کوم صفتونه ویلي وو هغه ټول واورئ. د دغو صفتونو یادونه بیا صلاح الدین ایوبي دغو خپلو افسرانو ته کوي او ورته وایي چې په هغوی کې د اوښ هومره د لوږې او تندې په مقابل کې زغم ولري، یعنی اوښ چې څومره تنده لري په شپو او ورځو. که چېرته کوم مجاهد په کومه دښته او یا محاصره کې راځي نو باید د لوږې په مقابل کې ډېر مقاوم وي. د پړانګ په څېر په حملې کولو پوهیږي، یعنی پړانګ چې چېرته حمله کوي نو بیرته په هغه حمله کې نه ناکامیږي. د عقاب په څېر یې لیده تیز وي او د سوی او هوسۍ په څېر چټک ځغاسته کولی شي. پر وسله سنبال دښمن سره بې وسلې هم وجنګېدای شي. په هغو کې د شرابو او نورو نشهیي شیانو عادت نه وي. څوک یې ونه غولولی شي. که هر څومره ښکلې ښځه او د زرو او ملغلرو انبارونه یې په قدمونو کې کېښودای شي، خو د ده نظر به په خپله دنده وي او د هغوی څخه به بې پروا وي. خپلو دوستانو او په ځانګړې توګه هغو قومندانانو ته یې په ذهنونو کې ښه ترا کېنوئ چې عیسویان ډېرې ښکلې او ځوانې نجونې د جاسوسۍ په پوځ کې د بې باورۍ او د سفاهیانو د جنګي احساساتو د راکمولو یا له منځه وړلو لپاره کاروي. ما په مسلمانانو کې دغه کمزورتیا لیدلې ده چې د ښځو په وړاندې وسله کېږدي. زه به هېڅکله مسلمانې ښځې د دغه مرام لپاره د دښمن سیمې ته ونه لېږم. موږ د پاکلمنۍ ساتونکي یو. د خپلو خویندو پت او عزت به هېڅکله د وسلې په توګه ونه کاروو. علي بن سفیان یو څو نجونې ساتلې دي. د هغوی د کار په اړه د هغه څخه معلومات ترلاسه کولی شي چې هغوی نه مسلمانانې او نه عیسویانې دي. خو زه تاسو ته دا خبره په ډاګه کوم چې په دې کار کې د ښځو کارولو ته هېڅ قائل نه یم. د سلطان صلاح الدین ایوبي د ساتونکو د ګروپ قومندان خیمې ته راغی او خبر یې ورکړ چې ساتونکو څو تنه نجونې او سړي له ځانه سره راوستي دي. سلطان صلاح الدین ایوبي بهر راووت. درې واړه قومندانان یې هم ورسره وو. بیرون 5 سړي ولاړ وو چې د هغوی له اوږدو چپنو پټکۍ او شان شکل نه څرګندېدله چې د سفر په حال کې سوداګر دي. له هغوی سره 7 نجونې وې او 7 واړه ځوانې او هره یوه یې تر بلې ښکلې وه.
له هغو ساتونکو نه یو یې چې پر سلطان صلاح الدین ایوبي د غشي ویشتونکو پسې تللی و وویل چې هغوی ټوله سیمه چاڼ کړه، کوم انسان یې ونه لیده. لرې پر مخ ولاړل. دغو خلقو له 3 اوښانو سره دیره جوړه کړې وه. یو قمندان وویل دوی مو تلاشي کړي دي؟ ساتونکي ځواب ورکړ تلاشي مو واخیسته، د دوی ټولو سامان مو وکوت، جامې مو هم ورولټولې. له دوی سره د دې خنجرونو پرته بل هیڅ وسله نه وه. هغه 5 خنجرونه د سلطان صلاح الدین ایوبي مخې ته کېښودل. یو سوداګر وویل موږ د مراکش یو، تر اسکندریې پورې ځو. 2 ورځې وشوې چې موږ له دې ځایه 10 میله لرې اوسېدو. پرون ماښام دغه نجونې زموږ خواته راغلې. د دوی جامې لمدې شوې وې. دوی وویل چې د سیسلي اوسېدونکي یو، مور او پلار مو ډېر بېوسه دي. د عیسوي فوز یو قمندان په خپلو کورونو کې ونیولو او له ځانه سره یې راوستو او په یو سمندري بیړۍ کې یې سپرې کړو چې بې شمېره بیړۍ او کښتۍ نورې هم ولاړې وي. له دوی سره په بیړۍ کې 2 تنه قمندانان او د هغوی سفاهیان هم وو. هغوی ټولو به شراب وڅښل او بیا به یې له موږ سره خرمستي کولې. کله چې بیړۍ د مصر ساحل ته رانږدې شوې نو زموږ او په نورو بیړیو د اور پنډوس کې راورېدل پیل شول. ټولو له بیړیو نه سمندر ته ودانګل. د هغوی نه یو تن له ځان سره هغوی له بیړۍ نه په یوه کښتۍ کې کېنولې او کښتۍ یې په سمندر کې خوشې کړه. دوی په ګاډه هغه ناڅاپي سمندر ته ورچاله کړه او د ماهیانو ښکار شو. په کښتۍ چلولو نه پوهېدې. کښتۍ په سمندر کې سرایله روانه وه چې هوا مخ د وچې په لور شوه او د هغوی کښتۍ د سمندر غاړې ته راغله. موږ د ساحل پر غاړه اوسېدو. دوی موږ ته راغلې په ډېر بد حالت کې وې. موږ دوی ته پناه ورکړه. دوی خو موږ شړلی نه شوې. موږ نه پوهېدو چې له دوی سره څه وکړو. له هغې لومړی پړاو نه مو دلته له ځانه سره راوستلې. دا سپاره راغلل، موږ یې تلاشي کړو. موږ ترې د تلاشي پوښتنه وکړه. دوی وویل د مصر د سلطان صلاح الدین ایوبي حکم دی. موږ ورته عذر زارۍ وکړې چې موږ سوداګر یو، پرې موږ دی چې په خپله لاره باندې ولاړ شو. خو هغوی زموږ غوښتنه ونه منله. نو بیا مو ورته وویل چې خپل مشر ته مو ورولئ. موږ به ورته عرض وکړو چې دا نجونې له ځانه سره وساتئ او موږ ته اجازت راکړئ چې په خپل لوري روان شو. او زموږ هم دا هیله ده چې د دوی د ژوندانه شپې او ورځې په خوښۍ له تاسې سره تېرې سي او یا یې خپل ټاټوبې ته ولېږئ. له نجونو چې پوښتنه وکړه شوه هغوی د سیسلي خلکو ژبه ویله. ویرېدلې شان ښکارېدې. 2-3 یې خبرې پیل کړې. سلطان صلاح الدین ایوبي له سوداګرو نه پوښتنه وکړه چې د دې نجونو په ژبه څوک پوهېږي؟ یو تن وویل یوازې زه پوهېږم. دوی وایي چې موږ له ځان سره وساتئ. د دې سوداګرو له کاروان سره تلل نه غواړي. چیرې داسې ونه شي چې ډاکوان مو ترې بوځي. دلته جګړه هم روانه ده. هر لوري ته د مسلمانانو او عیسایي سفاهیانو منډې ترړې دي. موږ له سفاهیانو ډېرې ویرېږو. موږ یې چې له کورونو راوستلو ټولې پیغلې وو. هغو عسکرو له موږ نه کنچینیانې جوړې کړې. یوې نجلۍ ورو څه وویل. د هغې په ژبه پوهېدونکي سوداګر وویل دا وایي موږ د مسلمانانو پادشاه ته ورولئ. کېدای شي د هغه په زړه کې رحم راشي. یوې بلې نجلۍ خبرې پیل کړې. د هغې غږ جړغونی غوندې شو. سوداګر وویل دا وایي موږ عیسایي سفاهیانو ته مه سپارئ. زه مسلمانېږم په دې شرط چې د یو لوړ حیثیته مسلمان له ما سره واده وکړي. 2-3 نجونې وروسته ولاړې وې. د مخونو پټولو کوښښ یې کاوه. د هغوی په څېرو کې ویره وه. خبرو کولو شرمېدې. صلاح الدین ایوبي سوداګرو ته وویل دوی ته ووایه چې که دوی عیسویانو ته ورتلل نه غواړي موږ یې د اسلام په منلو نه مجبوروو. دا نجلۍ وایي چې زه مسلمانېږم په دې شرط چې څوک مسلمان له ما سره واده وکړي. ورته ووایه چې زه د دې شرط منلی نشم ځکه چې دا د ویرې او مجبورۍ په حالت کې اسلام منل غواړي. ورته ووایه که پر ما یې باور وي زه به یې د اسلام د لوڼو په څېر ساتم. زه چې د خپل حکومت مرکز ته ورسېږم داسې لاره چاره به جوړه کړم چې دوی کوم عیسوي پادر ته وسپارم. تر هغه به انتظار کوي ځکه چې پادري په یروشلم کې دی. دویمه لاره یې دا ده چې کله عیسویان بندیان ازادېږي نو زه به کوښښ وکړم چې د دوی ودونه د لوړ حیثیته لرونکو باوري بندیانو سره وکړم. هغوی ته به دا هم ووایم چې کوم مسلمان ته به له دوی سره لیدلو اجازه نه وي او نه به دوی اجازه ولري چې له کوم مسلمان سره وویني. د دوی د اړتیاو او عزت خیال به ساتل کېږي. سوداګر چې نجونو ته د هغوی په ژبه د صلاح الدین ایوبي ټولې خبرې وویلې خوښې شوې. هغوی دغه شرایط ومنل.
سوداګرو شکریه ادا کړه او لاړل. صلاح الدین ایوبي د نجونو لپاره د جلا خیمې ودرولو او هر وخت د یو پیردار د شتوالي سپارښتنه وکړه. هغه د خیمې جای ور وښودلو چې شپږ تنه صلیبي بندیان صلاح الدین ایوبي ته راوستل شول چې په ډیر بد حالت کې وو. جامې یې لندې وې، پر دوی باندې وینې هم وې او شګې هم. د هغوی مخونه د مړیو په څیر وو. د هغو په باب ورته وویل شول چې 1.5-2 میله لرې د سمندر پر غاړه بې سده پراته وو. دوی پر یوه ماته کښتۍ سپاره وو. یوه ورځ کښتۍ له اوبو ډکه او ډوبه شوه. دوی ټول په لامبو غاړې ته راووتل. په کښتۍ کې 22 کسه سپاره وو. یوازې دا 6 سړي ژوندي پاتې شوي. دوی تللی نه شول. دا د صلیبي لښکرو سفاهیانو. ټول ناڅاپه کېناستل. په هغوی کې د یو له شان شکل نه څرګندېدله چې معمولي سفاهي نه دی. زګیروی یې کاوه. پر جامو یې د وینو یو څاڅکی هم نه و، خو تر زخمیانو زیات په تکلیف کې ښکارېده. هغه 7 واړه نجونو ته په غور سره وکتل او بیا یې زګیروی پیل کړ. دا د صلاح الدین ایوبي امر و چې هر بندي دې هغه ته وښودل شي. څرنګه چې بندیان لا تر اوسه هم ځینې له سمندر نه ژوندي را ایستل کېدل، له دې امله هر یو بندي صلاح الدین ایوبي ته راوستل کېده. هغه دا بندیان هم ولیدل. له چا سره یې هیڅ خبره ونه کړه، البته هغه بندي چې زیات فریاد یې کاوه او پر بدن یې کوم زخم هم نه و. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته په دقت سره وکتل او په قرار یې خپل قومندانانو ته وویل: علي بن سفیان تر اوسه رانغی. له دغه ټولو بندیانو نه چې تر اوسه راوستل شوي دي، ډېر څه پوښتل پکار دي، له دوی نه معلومات اخیستل پکار دي. سلطان صلاح الدین ایوبي هغه بندي ته وکتل، ویې ویل: دا سړی قومندان ښکاري، دی تر نظر لاندې وساتئ، او چې کله علي بن سفیان راشي ورته ووایي چې مفصلې پوښتنې ترې وکړي. داسې ښکاري چې دننه یې کوم زخم خوړلی، کېدای شي پښتۍ یې ماتې وي. دی په سملاسي توګه د زخمي بندیانو خیمې ته ورولئ، خوراک څښاک ورکړئ او مرهم پټۍ هم پرې وکړئ. بندیان یې هغې لوري ته بوتلل کومې خواته چې د زخمي بندیانو خیمې وي. نجونو هغوی ته د تللو پر وخت کتل، بیا یې نجونې هم بوتللې. د 9مې برخې پای.